سند تعالی لو هعمل لك ايه تستاهلي 100,000 عيد على اللي عملتيه لو هعمل لك ايه من فدا بسيرنا نمشي من في اول مرة د قدیم میاشت چې کله راسي نو الله تعالی د دې بندگانو د توبې په انتظاري الله تعالی د دې خپل ورکو بندگانو په شوق او په محبت کې ناشتي الله تعالی د بندگانو ته سوي یا ابن آدم انی لک محب اے بنده زما ستا سره ډېر محبت دی په بحق لی علیک کن لی محبا زما چې څومره حق در باندې دی زما د حق په خاطر زما سره محبت روان کا او دا میاشت زما سره په جفا کې مه تېروه او په دې میاشته کې زما سره بې وفایي مه کوه او دا میاشته زما په محبت او په جفا کې تېره کړه الله تعالی حضرت داود علیه السلام ته څه وایي یا داود لو یعلم المذنبین ما سا علی که چیرې دغه ګناهګاران په دې باندې پوسي چې زه د دوی څومره شوق لرم زه د دوی د توبې څومره انتظار لرم او زما د دوی سره څومره محبت دی لتقطعت اوصالهم د دې د بدنو جوړونه به سره پرې سي بیا به لاس پښې ځله پرې بیا به د بدن ټوله اندامونه د ډېره شوقه ځله پرې چې زما رب زما ته څومره په شوق دی او زما رب زما د صلح څومره انتظار لري او زما د رب زما سره څومره محبت او مینه ده او زما رب زما د مینې او د محبت په کم انتظار کې ماته متوجه دی په دې خاطر چې کومه ګناه سوې ده د الله تعالی رحمت رالی د الله تعالی رحمت بهانې غواړي په خدای قسم د انسان په لږ حرکت د انسان د ټولې زندګۍ ګناه معافي شي چې د الله تعالی رحمت انسانیت ته داسې متوجه دی لکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث قدسی را نقل کوي حدیث قدسی هغه حدیث دی چې الله تعالی پخپله وایي الله تعالی وایي من تقرب الی شبرا چې کم څوک ماته د یو لویشت را نږدې سي نو تقربت الیه ذراعا زه د یو لیڅ ورژندې کېږم من تقرب الی ذراعا چې څوک ماته د یو لیڅ را نږدې سي تقربت الیه باعا د لاسونه چې داسې سره ونسي دې ته په عربي کې باع وایي الله تعالی وایي زه یو باع ورنږدې کېږم او من اتانی یمشي چې څوک په منډه چې څوک پر پښو باندې مال را روان سي نو اتیته هر ولا زه په منډه د هغې مخ له ورځم راپورته کوم تاسو کوچنی ماشوم لیدلی دی چې کله مور په تګ باندې روږدوي نو هغه ماشوم په ولاړې پر هغه ځای باندې ودروي نو مور دلته ورته انتظار کوي ورته یې بچی پای راځه چې کله بچی یو قدم دوه قدم واخلي بچی ګزاریږي نو د مور ورمنډه کې په غېږ کې ونسي نو دې ته وایي هر وله چې کله زما یو بنده د توبې په شکل د روغې په شکل د جوړې په شکل ما ته قدمونه راواخلي نو الله تعالی وایي زه په منډه ورځم راپورته کوم په دې خاطر دا د الله تعالی د مغفرت میاشته ده او دا میاشته مه ضایع کوئ او دا د الله تعالی د رحمت میاشته ده د دې رحمتونو